السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی سئ چې خپل موبایل محفوظه کړئ. دوستانو که هر ځای تاسو خپل موبایل کښېږدئ او بیا هر څوک ستاسو موبایل ور واخلي نو ستاسو موبایل دې ګنټۍ وهي، نو بیا به یو څوک هم نسي کولی چې ستاسو موبایل له تاسو څخه یوسي. که هر څوک ستاسو موبایل ته لاس ورولي نو هغه به ګنټۍ وهي، یعنې الارم به وهي، نو بیا به یو څوک ستاسو موبایل نسي ور اخیستلی. نو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو تر ویډیو شروع کېدل مخکې چیرې تاسو ویډیو لایک کړې نه وي مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او د آخر کې مې له خپلو ملګرو سره خامخا شیر کړئ. او که چیرې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني سره وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو دوستانو د دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی سئ چې دغه اپلیکیشن له هغې څخه ډاونلوډ کړئ. کله چې دوستانو تاسو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ د هغه کوم پرمیشنات ولې تاسو څخه غواړي هغه ټوټل پرمیشنات به تاسو الاو کړئ. هغه کوم ګوره دوستانو دلته لیکلي دي ډو ناټ ټوچ مای فون، نو زما موبایل تاسو مه در اخلئ. د هغه کوم ګوره دوستانو اوس دلته دا اکټیو نه ده. که چیرې تاسو غواړئ چې دغه اکټیو وکړئ تاسو به د اکټیو په بټن باندې کلیک وکړئ. نو ګوره دوستانو اوس که تاسو هر ځای خپل موبایل ایږدئ د هغه کوم دلته دغه اپشن تاسو کې اکټیو وکړئ، بیا که هر څوک ستاسو موبایل څنګه ور واخلي هغه به ګنټۍ وهي، یعنې هغه به الارم وهي. نو ګوره دوستانو زه دغه دلته اکټیوومه. نو ګوره دوستانو دغه موبایل دلته اکټیو سو. اوس که زما موبایل ته هر څوک لاس ورولي هغه که هر یو وي نو ګوره دوستانو هغه به بیا ګنټۍ وهي. که څنګه زه خپل موبایل راواخلمه هغه به دا رقم ته ګنټۍ وهي. د هغه رقم بیرته که تاسو غواړئ چې دغه تاسو ډیساکټیو وکړئ هغه رقم کوم کوډ چې تاسو ورکړی ده هغه کوډ به تاسو ورکړئ هغه به بیرته ډیس اکټیو سي. نو دوستانو صرف دغه تاسو یو وارې اکټیو وکړئ او که بیا بیرته تاسو خپل موبایل په خپله در واخلئ صرف تاسو خپل موبایل در واخلئ هغه به ګنټۍ ووهي او کوم کوډ چې تاسو ورکړی ده هغه کوډ به تاسو ورکړئ او هغه به بیرته ډیس اکټیو سي. نو دوستانو بیا به یو څوک هم نسي کولی چې ستاسو موبایل ور واخلي او ستاسو موبایل له تاسو څخه یوسي. د هغه رقم ګوره دوستانو اوس که تاسو غواړئ چې دې ته کوډ ور ولګوئ تاسو به سیټینګ ته راسئ. د هغه رقم به تاسو په پین باندې کلیک وکړئ. په پین کې تاسو دلته کوډ ور لګولی سئ او په ټون کې دوستانو تاسو کولی سئ چې د دغه الارم ور بدل کړئ. که غواړئ چې هر رقم ته الارم په ولګوئ او د الارم سونډ یې ور بدل کړئ هغه دلته تاسو ور بدلولی سئ. په ټون کې دوستانو تاسو هغه الارم بدلولی سئ. 3 4 5 تقریبا 8 رقم الارم دي. که هر الارم مې خوښ و تاسو په هغه الارم په ولګوئ. او د هغه رقم هاو ټو یوز دغه تاسو څنګه استعمالولی سئ دغه طریقه یې دلته هم دی تاسو ته درښیي. نو دوستانو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده. که غواړئ چې خپل موبایل له هر چا څخه محفوظه کړئ نو باید دغه اپلیکیشن ټول په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړئ. نو دوستانو که مې ویډیو خوښ شوې وي ویډیو خامخا سره لایک کړئ له خپل ملګرو سره خامخا شیر کړئ او که چیرې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني سره وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو دوستانو که کومه پوښتنه لرئ کومې ویډیو ته مو ضرورت وي موږ ته لاندې په کمنټس کې وایاست تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړه کړو. نو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.